د افغان او ایرانی پوله ساتونکو ترمنځ سخته جګړه طالب ځواکونو ایرانی پوځیان ژوندي نیولي او ډبولي یې دي. دا چې جګړه څه وخت او څنګه رامنځته سوې په اړه یې لوړپوړي چارواکي څه وایي. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو له لوري د ایراني پوله ساتونکو ډبول ایران وایي ستونزه حل سوې ده. په ټولنیزو رسنیو کې یوه خپره سوې ویډیو څرګندوي چې د طالبانو سرحدي ځواکونو نیمروز سره پر پوله یو ایرانی پوله ساتونکی نیولی او ډبولی دی. د طالبانو چارواکو د دغې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ایران سپاه پاسداران استخباراتي ځواک ته نږدې تصنیم خبري اژانس ویلي چې دا ستونزه حل سوې ده. سرچینه لیکي د ایران په پوله کې په نشهیي موادو باروړونکی موټر د ایران د پوله ساتونکو لخوا ودرول سو. دوی دغه موټر معاینه کاوه چې موټروان یې تښتېدلی او موټر یې د افغانستان خاورې ته ننه ایستلی. ایراني ځواکونو ورپسې حرکت نه دی کړی، خو طالبانو موټر درولی او د موټروان په ګډون یې په ناپامۍ کې ایراني سرتیری هم ډبولی. سرچینه زیاتوي چې د دغه خبر له خپرېدو سره سم دا موضوع حل سوې او د ایران د سرحدي ځواکونو د خوشي کولو تدابیر نیول سوي دي. د طالبانو او ایران د اړیکو یو شمیر منتقدینو د دغه هیواد له لوري طالبانو ته د افغانستان د سفارت سپارلو مسئلې ته په اشارې لیکلي چې دا ایران ته د طالبانو د دغه عمل لومړنۍ ډالۍ ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.